الادین او جادویي څراغ. یو وخت د عربو په صحرا کې یو پاچا ژوند کاوه. هلته یو غریب ګنډونکی و چې د علاوالدین په نوم زوی درلود. د هغه ډېر خوښېدل چې له خپلې بیزو سره ټوله ورځ په بازار کې لوبې وکړي. خو له بده مرغه کله چې هغه د 14 کالو و د هغه پلار مړ شو. مورې ته غم مه کوه، زه به په دوکان کې کار وکم او پیسې به وګټم. نو علاوالدین د خپل پلار په دوکان کې په کار کولو پیل وکړ. یوه ورځ یو نابلده کس د هغه دوکان ته ورغی. سلام ګرانه علاوالدینه، زه ستا د پلار له مړینې خبر شوم او زه هغه مهال دلته ښار کې نه وم. ما مخکې کوم وخت نه وی لیدلی. ته څوک یې؟ زه ستا کاکا یم. څو کاله وشول چې زه دې وطن کې نه وم او بل چېرته مې ژوند کاوه. هو کاکا جانه، ما ستا په اړه له خپل پلار نه اورېدلي وه. زه دلته د دې لپاره راغلم تر څو تا ته یو پټ ځای در وښیم، یوه پټه خزانه. ما سره راځه چې لاړ شو. خزانه؟ سمه ده، راځه چې لاړ شو. علاوالدین په خپل اوښ کېناست او په سفر روان شو. هغوی څو ورځې په صحرا کې سفر وکړ. په وروستۍ ورځ هغوی 2 غرونو ته ورسېدل چې د یوې درې په وسیله سره بیل شوي وو. موږ دلته یو. د اور بلولو لپاره یو څه لرګي راټول که. کله چې اور بل شو نو هغه سړي اور ته یو پوډر واچوه او جادو یې خپور کړ. ځمکه ولړزېده او تافت ورڅخه پورته شو. له ځمکې څخه د مرمرو یو پاکه ډبره راپورته شوه. واو! اوه کاکا، دا څه وشول؟ زه وویرېدم. د ویرې خبره نه ده، یوازې هغه څه وکړه چې زه یې درته وایم. د دې ډبرې لاندې یوه خزانه ده چې ستا به وي. ته به په ښه فکر سره هغه څه کوې چې زه یې درته وایم. لومړی دا ګوتمۍ واخله. علاوالدین ګوتمۍ اخلي، ډبره پورته راځي او د ډبرې لاندې د قدم وهلو ځای و. د دغه زینو په پای کې به د 3 ښو میوو باغ ته ورسېږې. مستقیم لاړ شه او کوم څه سره ونه لګېږې، که نه ډېر ژر به مړ شې. او په بیړه به خپل تګ ته دوام ورکوې تر څو هغه ځای ته ورسېږې چې هلته یو څراغ ایښی دی بې له تیلو څخه. هغه ماته راوړه. دا ګوتمۍ به تا له هر خطره وساتي. علاوالدین بې له دې نه چې طلایي دیوال سره ولګېږي د زینو له لارې ښکته لاړ. کله چې زینې خلاصې شوې هغه د میوو د ونو یو باغ ته ورسېد. څومره مزهداره میوې ښکاري. علاوالدین ډېر وږی و. هغه نشو کولی چې د میوو له شکولو زړه صبر کړي. کله چې هغه یو مڼه وشکوله نو هغه سمدلاسه په یاقوت بدله شوه. واو! هغه لږ انګور وشکول او هغه په قیمتي دانو بدل شول. علاوالدین چې څومره توان درلوده په لاره کې په هماغه اندازه میوې وشکولې. ډېر ژر هغه ولیدل چې یو څراغ روښانه شو. هغه تیل ورڅخه لرې کړل او په میوو یې توی کړل. علاوالدین بیرته هغو زینو ته ورغی چې بیرته ځینې راغلی و. راشه او چراغ ماته راکه. زما لاسونه ډک دي، راشه او مرسته را سره وکړه. ای تور هلکه، یا دا چراغ ماته راکه او یا دلته د تل لپاره پاتې شه. په غوسې سره جادوګر ځینې جادویي کارونه ترسره کړل او دروازه یې بیرته وتړله. علاوالدین په سوري کې بند پاتې شو. کاکا ما پرېږده چې بهر درشم. کاکا، زه په دغه سړي باور نشم کولی. علاوالدین څو ورځې ژړل او ژړل تر څو یو څوک راشي او هغه وژغوري. اوه، یو څوک له دې ځایه ما وباسي. ما سره مرسته وکړئ، هیله کوم. په داسې حال کې چې علاوالدین غوښتل تر څو خپلې هیلې ته ورسېږي. هغه خپله ګوتمۍ په ګوته کړه. په حیرانۍ سره یې ولیدل چې خپل کور ته ورسېد. ته چیرته تللی وې؟ څومره مې چې توان درلود تا پسې مې ټول ځایونه وکتل. علاوالدین ورته خپله کیسه وکړه او هغه زیورات یې ورته وښودل چې له خزانې څخه یې راوړي وو. دا څراغ ډېر زوړ شوی. هغې د څراغ په پاکولو پیل وکړ تر څو پاک یې کړي، خو په حیرانۍ سره یې ولیدل چې پیری راووت. زما مېرمنې، خپله غوښتنه ماته ووایه. زه ستاسو غلام یم ځکه چې ته څراغ ساتې. علاوالدین او مور یې حیران شول. مور سمدلاسه له پیري څخه د مېلمستیا غوښتنه وکړه ځکه هغوی دواړه له څو ورځې راهیسې وږي وو. پیري ډېر ژر د سپینو زرو قابونه د ډوډۍ میز ته راوړل.
بیا په هر قاب کې ډېر خوندور خواړه لکه کباب کړي غوښې، خواږه شیان او نور ډېر ډول ډول خواړه وو. علاوالدین او مور یې د خپلې خوښې ډوډۍ ته کېناستل. مور هغه قیمتي قابونه په بازار کې وپلورل او د ژوندانه اړین شیان یې پرې واخیستل. یوه ورځ علاوالدین له خپل ابو سره په ښار کې روان و چې ناڅاپه یې اعلان واورېده. دوکانونه بند کړئ، سړکونه پاک کړئ. که چا شهزادګۍ ته وکتل نو سر به یې پرې شي. شهزادګۍ، ما هیڅکله هغه نه ده لیدلې. نن چې هر ډول کېږي هغه وینم. علاوالدین خپل ځان د بوشکو شاته پټ کړ. دغه وخت کې د شهزادګۍ ډولۍ راغله. هغه له پردو څخه ښکاره کېده. علاوالدین د هغې ښکلا باندې مین شو. واو، هغه ډېره ښایسته نجلۍ ده. ما هیڅکله نه وه لیدلې. زه له هغې سره واده کوم. هغه په منډه خپل کور ته لاړ او خپل نوې مینتوب کیسه یې مور ته وکړه. ته څنګه دا فکر کولی شې چې شهزادګۍ سره به واده وکړې؟ که پادشاه خبر شي نو تا به ډېر ووهي. زه دې ته تیار یم. ته یوازې همغه ځای ته ورشه او زما غوښتنه ورته ورسوه او یو څو قیمتي زیورات هم ویسه. مور ځینې زیورات او میوې په یو ابریشمي دستمال کې کېښودې. هغه د پاچا دربار ته ورغله. د پاچا ساتونکي هغې مخه ونیوله تر څو هغه دربار ته داخله نشي، مګر پاچا هغې ته متوجه کیږي. هغه پرېږدئ چې راشي. ستاسو مهربانۍ نه ډېره مننه. زه غواړم ستاسو لور خپل زوی ته کوژده کړم. زما زوی په شهزادګۍ باندې خپل زړه بایللی. دا زما لور ته سپکاوی دی چې ستا د زوی په شان له غریب هلک سره واده وکړي او په د لوی ابریشمي دستمال کې د څه راوړي. هغې دستمال هوار که او ځانګړې میوې او قیمتي زیورات یې سلطان ته ښکاره کړل. ما په خپل ژوند کې داسې ښایسته زیورات نه و لیدلي. زه بیخي حیران شوم. مګر له دې نه وړاندې چې زه ستا وړاندیز ومنم، ستا زوی باید خپل ځان ثابت کړي. هغه ته ووایه چې همدا ډول 40 قیمتي دانې راوړي او 2 کسه چې قیمتي جامې اغوستي وي باید د زیوراتو لوښي انتقال کړي. سمه ده ښاغلیه. مور کور ته لاړه او د پاچا د شرط په اړه یې علاوالدین ته وویل. ته غم مه کوه. علاوالدین څراغ راواخیست او پیري ته یې د پاچا د شرط په اړه وویل. پیري له نقرې څخه او نورو قیمتي زیوراتو څخه ډک کور حاضر کړ. هغه پاچا ته وروړئ. کله چې هغه ته ورسېدی دا ورته وړاندې کړئ. د علاوالدین مور سمدلاسه د پاچا ماڼۍ ته لاړه. تا زه بیا حیران کړم، مګر ستا زوی باید یوه ښکلې او شانداره ماڼۍ ولري تر څو زما له لور سره پکې ژوند وکړي. مور کور ته لاړه او د پاچا د شرط په اړه یې علاوالدین ته وویل. هغه بیا سمدلاسه څراغ راواخیست او خپله غوښتنه یې پیري ته وکړه او پیري د شپې لخوا یوه ښکلې ماڼۍ جوړه کړه او د پاچا له کړکۍ څخه هم لیدل کېده. پیري د علاوالدین له ماڼۍ څخه د پادشاه تر ماڼۍ پورې یو غالۍ خپره کړه. ډېر ښه پیریه. اوس ماته پادشاهي جامې او یو ښه اسپ هم راکه. سمه ده ګرانه، څه ډول چې ستا خوښه وي. پیري هغه ته ډېرې ښکلې جامې واغوستې. علاوالدین په ډېر ښکلي سپین آس د پاچا ځای ته ورغی. ځوانه، ستا له لیدو خوشحاله شوم. تا خپل ځان ثابت که. تا د خپلې کوژدنې په توګه زما لور لاسته راوړه. زه ستاسو واده اعلانوم. خپلې تیاری ونیسئ. علاوالدین او شهزادګۍ په خوښۍ سره واده وکړ. پاچاهۍ له خوشحالیو څخه ډکه وه. دغه واده علاوالدین په ټولې پادشاهۍ او مملکت کې مشهور کړ. جادوګر هم د علاوالدین له ناڅاپي شتمن کېدو څخه خبر شو. دا هلک به څنګه له هغه غار څخه راوتلی وي. هغه به حتما هغه څراغ لا کړی وي تر څو شتمن شي. زه به هغه ته درس ورکم. جادوګر سمدلاسه د علاوالدین پاچاهۍ ته ورغی. هغه خپل ځان د څراغ پلورونکي په توګه معرفي کړ. هغه د علاوالدین دربار ته له حیرانونکي وړاندیز سره لاړ، خو دغه مهال علاوالدین په خپل ځای کې نه و. آیا داسې څوک شته چې ما سره څراغ بدل کړي؟ علاوالدین به ډېر خوشحاله شي که زه هغه په یو نوي څراغ حیران کړم. هغه ډېر وخت کېږي چې دغه زوړ څراغ کاروي. هغې جادویي څراغ راواخیست او له جادوګر سره یې بدل کړ. هغه سمدلاسه څراغ ولړزاوه او پیري غږ وکړ. ښاغلیه، ما ته مو خپله غوښتنه ووایئ. زه ستاسو غلام یم ځکه چې تاسو څراغ ساتئ.
دغه ماڼۍ له شهزادګۍ سره یوې لرې دښتې ته یوسه چیرته چې هیڅوک پیدا نشي کولی. آیا ته پوه شوې؟ د سترګو په رپ کې هغه ماڼۍ له هغه ځای څخه ورکه شوه. پاچا له خپلې ماڼۍ څخه ولیدل چې هغه ماڼۍ نشته، نو امر یې وکړ چې علاوالدین زما دربار ته حاضر کړئ. ستا د جادویي کارونو له امله ما خپله لور له لاسه ورکړه. په 4 ورځو کې هغه ماته پیدا کړئ، که نه ټولو ته سزا ورکوم. پوه شوئ؟ زه ژمنه کوم چې هغه به پیدا کم. علاوالدین 3 ورځې ټول وطن ګز و پل که، خو شهزادګۍ یې هیڅ ځای کې پیدا نه کړه. زه باید له ګوتمۍ څخه مرسته ترلاسه کړم. دا به بیا له ما سره مرسته وکړي. زه غواړم خپله شهزادګۍ ووینم. ډېر ژر هغه خپله شهزادګۍ د خپلې ماڼۍ مخې ته ولیده. دا یوه لویه صحرایي دښته وه چې یوازې د هغه ماڼۍ پکې شتون درلوده. هغه خپلې خونې ته ننوت او خپله شهزادګۍ یې هلته پیدا کړه. یو بل یې په غېږ کې ونیول. شهزادګۍ ورته د هر څه کیسه وکړه. ته فکر مه خرابوه، زه یو پلان لرم چې هر څه به بیرته لاسته راوړو. علاوالدین خپل ځان د هغې غوږ ته نږدې کړ او بوتل یې ورته ورکړ. هغه یو جادویي شی و چې عجیب کارونه یې کولی شول. علاوالدین یو څه د پردې شاته پټ شو او لږ وروسته جادوګر راغی. او ګرانه مصطفی، ته نن ولې دغه جوس نه څښې چې ما درته جوړ کړي؟ لطفاً ویې څښه. زما ملکې، زه له ډېر وخته د دې ساعت په تمه وم. څښاک راکه، که زهر هم وي زه یې څښم. هله راکه نو، ژر کوه، هیله کوم. شهزادګۍ په یو ګیلاس کې اوبه واچولې او له هغه بوتل څخه یې یو څو څاڅکي پکې واچول. هر څه دلته تیاره او ویرونکي نه ښکاري. د جادوګر سترګې ډېر ژر پټې شوې. هغه یې په یو میز واچوه. علاوالدین ډېر ژر بهر ته ووت او د هغه له جاکټ څخه یې څراغ راواخیست. ښاغلیه خپله غوښتنه ماته ووایه. زه ستاسو غلام یم ځکه تاسو سره څراغ دی. دا ځای له موږ سره واخله او د پاچا دربار ته مو ورسوه او دغه ټګمار جادوګر په دښته کې خوشې که چې ونشي کولی خپله لاره بیرته پیدا کړي. جادوګر هماغه کار وکړ او هغوی بیرته په خپل ځای او خپله پاچایي کې وو. د علاوالدین د زړورتوب له امله پاچا خپل تاج د هغه په سر کېښود او د علاوالدین لپاره یې لوی مراسم ترسره کړل او هغوی په خوشحالۍ سره ژوند کاوه.